اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ د زړه په رازونو خبردار دی او بیا بشمیره درود په خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا دعا ده چې الله رب العزت دی ټول عالم اسلام باندې رحم وکړي. څوک قرضداري الله یې د قرض خلاص کړي، څوک په تکلیف کې پریشانی کې الله رب العزت دې د هغوی تکالیف او پریشانیانې په راحته کې بدل کړي. دوستانو نننی عمل د محبت دپاره دی، د محبت دپاره عمل دی. محبت دا نه چې صرف هلک او جنۍ پردی هلک او جنۍ په خپلو کې محبت به دې ته محبت وي، نور ته محبت نه وي. نه محبت د دوو دوستانو په منځ کې، د خور وروره، د پلار او د بچو، د ښځې او د خاوند. نو زموږ په دې معاشره کې دا خبره مشهوره شوې ده چې دا محبت به صرف او تعویض به صرف د دې دپاره کېږي چې یوه پردی هلک او پردی جنۍ او بس یو بل یې خوښ شي، واده وکړي او یا یارانه وکړي. نه محبت چې کوم دی هغه دوه دوستان هم یو بل نه خفه کړي، نه یو دوست وایي چې دا راضي شي او ښځه او خاوند منځ کې هم داسې چې کوم مینه محبت پکار یې هغه نه وي، نو هغه هم وایي چې مونږ منځ کې محبت پیدا شي. اکثر خویندې ما ته رینګ کوي چې د خاوندانو راسره تعلق ښه نه دی، مینه محبت نشته، وخت نه راکوي. هغوی هم بلکل دا کولی شي. نو د ویډیو ته زما د خبرو ته غوږ ونیسئ، ویډیو به لږ اوږدی، تر اخره پورې به یې ګورئ او په دې به عمل کوئ. دا به زه تفصیلا تاسو ته وایم، نو بیا به تاسو ما نه په واتساپ تپوس نه کوئ. په دې به را نه خفه کېږئ چې د کوم ویډیو ما تفصیل بیان کړی او بیا هم تاسو واتساپ ما ته میسج کوئ، ما تنګوئ، نو زه به نمبر بلاک کوم. ځکه که ما څه نوې خبرې او هغه ما نه کړي، بلکل زه ستاسو تابعدار یم. خو چې ما په یو شي باندې 10 منټه تېر کړي او هغه تاسو ما حرف به حرف پوه کړي، نو په دویم ځل واورئ، په دریم ځل واورئ. اجازت دپاره دومره دی چې زموږ دا ویډیو باندې دا لاس والا نشان دی، دا ووهئ او ویډیو ټوله واورئ. تاسو دی اجازت دی. نو نننۍ وظیفه چې کومه ده دا د محبت باره کې ده. لاوله د ښځې او د خاوند باره کې چې ښځو خاوند خپلو کې بعض وخت کې بې اتفاقي راغلي او هغه خبره ډېره اوږده شي او هغه خبره طلاق ته ورسي، بیا پې ښځم خپې مانئ او نارینه م چې دی خاوند یې هم خپې مانئ، خو بیا خبره نه جوړېږي. او دوی وایي چې چېرته مونږ دا خپل دا کور بیرته جوړ کړو، خو بس هغه خبره ډېر حد نه وتي، نو بیا به هغوی څه کوي، هغوی دپاره دا یو عمل دی. تاسو ته په دې سکرین باندې هم کوشش کوم چې راشي. دا الفاظ دي: طا سین، طا سین میم، حا میم عین سین قاف، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دا د سورة رحمان کې دا آیتونه دي. نو دا دی د هر مونځ نه پس 11 ځل ووایي او په کاغذ باندې ولیکي او ځان سره دی وساتي. انشاءالله العزیز که چې د ښځې او د خاوند دا تعلق دومره خراب شوی و چې خبره طلاق ته رسېدلې وه، او یا مثال 2 کسان وو، ښځه او خاوند 2 کسان دي چې کاروبار کې شریک دي او د هغوی حساب کتاب دې ته رسېدلی چې کاروبار یې بیل شي او هغوی غواړي یو فریق پکې غواړي چې یاره دا اختلاف ختم شي. نو یوازې ښځې خاوند دپاره نه، 2 دوستان هم دا کولی شي. یو سړی دی هغې نه بچي خفه دي، بچي دي د هغوی نه پلار خفه دی. داسې هر څوک چې خبره ډېره زیاته ورانه شوي، دا چې څه مې درته وویل او څه تاسو ته به سکرین ښکاري، که په سکرین باندې را نغله مانې هیر شو، نو بیا به دا تاسو دې ته غوږ ونیسئ. ډېر په صحیح الفاظو کې مې دا تا ته وویل: طا سین، طا سین میم، دا حروف مقطعات دي، دا د سورتونو سر کې دي. او حا میم عین سین قاف، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دا دی د هر مونځ نه پس 11 ځل وایي او کاغذ باندې ولیکي، ځان سره دي کې انشاءالله العزیز د هغوی دا نفرت چې کوم دی دا په محبت کې بدل شي. او دغه رنګې که چېرته څوک غواړي چې د چا سره محبت وکړي
او جایز محبت د پاره، جایز دوستانه د پاره. جایز محبت دا چې والک جنې خوخي د جنې الګ خوخي او هغه چې کوم دی هغه توجه نه ور کوي، د طلبګاری خو هغه د هغې پروا نه ساتي، نو د هغې دپاره دا ډېر بهترین عمل دی. یوازې هلک او جنین مې داسې وي چې یو سړی وایي چې یاره دا فلانکی سړی ډېر ښه سړی دی، دې ما سره تعلق جوړ شي د الله د رضا دپاره. بعضې خو نن سبا خو د الله رضا ختمه ده، بس د خلکو مال او دولت د خلکو نظري، نو کوشش وکړئ د الله رضا پکې لاول ساتئ، نو وروسته بیا مال دولت به میلاویږي، خو موږ لاول تعلق اصل کې د دنیاوي مقاصدو دپاره نو وروسته بیا پای کې بیا برکت هم نه وي. نو دا طریقه درته ښیم، داسې چل به وکړي چې که څوک غواړي چې هغه د ده طلبګار شي او د ده سره د هغې محبت پیدا شي، نو قل هو الله چې کوم دی صورت اخلاص، قل هو الله احد به دې باندې مخکې ما ویډیوګانې کړي دي، سورة کوثر او قل هو الله احد باندې به زه انشاءالله تاسو ته ډېرې زیاتې ویډیوګانې کوم او دې کې ډېر زیات کمالات دي. نو دا به په دې طریقه باندې ووایي چې یو څلوېښت ورځې د ماخوستن لمونځ نه بعد به قبلې طرف ته مخکې خوشبو به ولګئ، په اودس کې به وي او قبلې طرف ته به یې مخي او خوله کې به لاچي ونیسي او دا عمل به یو څلوېښت ورځې وکړي. د ده چې څومره هغه محبوب چې دی ادا چې چا سره دوستانه غواړي و هغه څومره چې کوم دی د نه تښتي نو هغه بیا په ده پسې راځي. بلکل دا د ګرانټۍ خبره ده. هغه به داسې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بحرمة جبرائیل الله الصمد بحرمة اسرافیل لم یلد بحرمة میکائیل ولم یولد بحرمة عزرائیل ولم يكن له كفوا احد بحرمة دردائیل و مهرائیل. دا چې کوم دی ارما خصوصا مونځ نه پس به دا بس چل کوي 41 ورځو پورې 380 ځل به دا وایي او دا اول د مونځ دا دواړه درودونه به تې مخکې م 11 ځل وایي او وروسته به م تې 11 ځل دا وایي. انشاءالله العزیز دا تاسو به دې کمالات وګورئ، څومره چا سره محبت کوئ. الک او جنې مې وي، یو جنې د هغه وایي چې دا الک ما سره ډېر ښه تعلق و ورسره نه خفه دی او دې سره خو واده ته خبر رسېدلی وه، یا یو الک دی او هغې یو جنې خوښه وه. محبت داسې شی دی چې بیا سړی لیونی او کیدای شي داسې پکې څوک ورسره بې وفایي وکړي یا خفګان نو انشاءالله العزیز دا کومه طریقه کار چې تاسو ته مو وښودو دا تاسو وکئ. انشاءالله العزیز ډېر زیاته فایده به تاسو ته میلاو شي. سړی به بلکل چې کوم ستاسو نفرت کوي هغوی به تاسو سره محبت کوي، په تا پسې به رامنډې وي. انشاءالله د نوي ویډیو د نوي موضوعګانو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.